السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، ستا پوښتنه دا ده چې په 1,00,000 روپو کې څومره زکات دی. نو ګوره، په 40,000 روپو کې 1000 روپۍ دا زکات دی. نو په 80,000 روپو کې 2000 روپۍ زکات شو. په 1,00,000 روپو کې 2500 روپۍ زکات شو. دا خو دې یوه مسله لاړه. دویمه مسله دې دا کړې ده چې تاسو سره کالی دی، سونه ده در سره، د 80,000 ده یا د 70,000 ده، او 1,00,000 روپۍ د سره نغدي دي. نو اوس په دې کې زکات شته او که په دې کې زکات نشته. نو محترم وروره، تقریبا ته چې دی نو صاحب نصاب نه یې، ځکه ستا دا نصاب چې دی دا د نن وخت د نصاب نه کم دی، د قیمت نصاب ته نه دی رسېدلی. د تا باندې زکات فرض نه دی، صحیح ده، ځکه ستا دا روپۍ نصاب ته نه دي رسېدلي او په دې 1,00,000 روپو باندې لا کال هم نه دی تېر. خو بالفرض که چېرته ته وایې چې زه خوشحاله یم، الله پاک راته 1,00,000 روپۍ هم نغدي راکړي دي او دا لږه غوندې سونه یې هم راته راکړې ده، زه د الله په دې شکرګزاره یم او زه ترې زکات ورکوم. نو د الله غیرت دا دی چې ته دا غیرت کوې، نو خدای دې نور هم مالداره کوي. ښه، الله درته نور هم ترقي درکوي او ډېروالی درکوي. فرض در باندې نه دی. او که بالفرض ته وایې چې یاره بس زه خو ځان په مالدارانو کې حسابوم، خدای را سره احسان کړی دی، نو زکات ورکې. نو په 1,00,000 روپو کې 2500 روپۍ زکات دی. ښه.